شیطان لښکرې لومړۍ برخه. دا شیطان څوک ده؟ آیا ریښتینی وجود لري یا ستاسو وهم او خیال پردازي ده؟ یا هم کیدای شي یو فلسفي پدیده وي. د قرآن کریم په رڼا کې شیطان په رښتیا هم شته ده. د هغه وجود حقیقت لري او یوازې یې موږ لیدلی نشو. هغه له موږ مخکې ژوند کوو او اوس هم ژوندی ده. دا په رښتیا هم یوه عجیبه خبره ده. د شیطان کلمه د شیطان د کلمې اخیستل شوې ده، یعنی ناپاک او پست موجود. شیطان هغه موجود ته ویل کیږي چې سرکش او نافرمان برداره وي، پرته د نوعیت له معلومولو، یعنی که هغه انسان وي یا هم جن، خو چې سرکش او نافرمان برداره وي ورته شیطان ویل کیږي. دوهمه معنی پر شریر او پلیده یا چټله روح ده، هغه روح چې د الله تعالی او رښتیا نه لرېوالی کوي. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي شیطان په دواړو ډولو انسان او جن کې شته دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اوس اهمیت یې څه ده؟ ولې باید د پیریانو په موجودیت باندې ایمان ولرو؟ ځکه چې دوی د غیب له ډلې دي او غیب هغه څه ته وایو چې زموږ له دید پټ اوسي. زه او تاسو په دې باندې موافق یو چې الله تعالی نشو لیدلی، سمه ده؟ نو الله تعالی په غیبو کې ده. موږ منو چې ملایکې موجودې دي خو موږ یې لیدلی نشو، نو هغوی په غیبو کې راځي. په همدې ترتیب پیریان هم نشو لیدلی، نو په غیبو کې راځي. هغوی له داسې اور خلق شوي دي چې دود نه لري، او که چیرې یو اور دود ونه لري نو یوازې حرارت ده او تاسو یې نشئ کولی چې وګورئ. ځکه حرارت موجود ده، ګرمي شته دی خو موږ یې لیدلی نشو. دواړه ډوله شیطانان په دې هڅه کې دي چې خلک بدو اعمالو ته وهڅوي. جني شیطان داسې زموږ زړه ته وسوسه کوي چې نه هغوی لیدلی شو او نه د هغوی وسوسې اورېدلی شو. او انسی شیطانان داسې ستاسو زړونو ته وسوسه کوي چې هم یې لیدلی شئ او هم یې اورېدلی شئ خو درک کولی یې نشئ، چې دا به شیطاني وسوسه وي. او دا انسی شیطان هر څوک اوسېدی شي، حتی ستاسو ملګری. تر کومه چې د ابلیس خبره ده نو باید په یاد ولرئ چې شیطان عام نوم دی او ابلیس خاص نوم دی. ابلیس هم د جنیاتو له ډلې دی او هغه لومړی مخلوق دی چې د الله تعالی له امر یې نافرماني کړې ده. موږ پیریان نشو لیدلی خو مو ویل چې هغوی د ټاکلو حق لري. هغوی مخکې د آدم له پیدایښت یعنې د انسان له خلقت د ټاکنو حق درلود. د هغوی په منځ کې یو ابلیس دی. او هغه ابلیس څوک دی؟ شاید ووایي هغه شیطان دی، کوم څه چې عربي کې ورته ویل کیږي. خو په حقیقت کې هغه په ابتدا کې یو عابد و. هغه تر دې حده الله تعالی ته عبادت کوه چې الله تعالی هغه ځمکې ته پورته کړ. تر دې حده یې رتبه ورکړه چې ان له ملایکو سره همصف شو. نو په یاد مو وي چې ابلیس د ملایکو له ډلې نه دی، ولې هغه به د ملایکو سره عبادت کوه. د هغه د ډیر عبادت له امله د هغه مقام دومره لوړ شو، دومره عزیز شو چې الله تعالی هغه له ځمکې پورته کړ. ولې آخر یې څه وشوه؟ دا یو ډیر لوی داستان دی. شاید اوس له اصلي موضوع لږ لرې لاړ شو. د دې لپاره چې ستاسو له فکر یوه لویه تېروتنه لرې کم، او هغه دا چې ځینې خلکو فکر کړی چې ابلیس د ملایکو له ډلې ده. ملایکې خطا نه کوي، هغوی هغه څه کوي چې د هغې امر ورته شوی وي. نو کله چې الله تعالی خپل اشرف المخلوق خلق کړ، آدم علیه السلام یعنی انسان خایم، نو الله تعالی آدم علیه السلام له خاورې خلق. اوس غواړم ووایم چې څه وشوه. وروسته له دې چې الله تعالی آدم خلق کړ، الله تعالی ټولو ملایکو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. ټولو سجده وکړه مګر ابلیس. ابلیس سجده ونه کړه. اوس که مو ټوله کیسه لوستې وي نو له محتوای پوهیږئ چې ابلیس ملایکه نه وه. ولې که یوازې دومره ووایاست چې ټولو ملایکو سجده وکړه مګر ابلیس، نو شاید فکر وکړئ چې ابلیس د ملایکو له ډلې وه. ځکه د قرآن کریم په نورو آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې هغه د ملایکو له ډلې نه بلکې د جنیاتو له ډلې و.
او هغه د بیدوده اور نه پیدا شوی دی او دا دقیقا هغه څه دي چې ابلیس خپله وویل. تا آدم له خاورې پیدا کړ او زه له بهتر شي خلق شوی یم. نو زه له سجده کولو نه انکار کوم. ولی؟ ځکه چې زه له هغه بهتره یم. زه له آدم بهتره یم او ورته سجده نه کوم. په همدې کار سره هغه د الله تعالی نافرمانی وکړه. او هر څوک چې د الله تعالی نافرمانی وکي ځان ته یې ستونزه جوړه کړې ده. په ځانګړي ډول کله چې داسې د کبر او غرور له امله دا کار وشي. څه؟ ولی شیطان ولی داسې کوي؟ د څه لپاره؟ د هغه شي لپاره چې مونږ ورته کبر وایو. کبر څه شی دی؟ کبر له کبره نه اخیستل شوی او کبره د اکبر د کلمې مصدر دی او یوازې الله تعالی اکبر دی او هغه الله تعالی له هر څه لوی دی. انسان، ملائکه، جن یا هر بل څه د دې حق نه لري چې الله تعالی ته راشي ووایي چې زه داسې یم او هسې یم. ته یې څوک؟ الله تعالی درته یو امر کړی او ته یې باید ترسره کړې. مهمه خبره دا ده چې ډیری خلک فکر کوي چې د شیطان له امله مونږ ګناه کوو. د همدې لپاره پوښتنه کوي چې ولې الله تعالی شیطان خلق کړی دی او یا دا چې ولې الله تعالی شیطان له منځه یونور چې له مونږ ګناه نه کیده. دلته یوه تېروتنه شوې. شیطان پرته له وسوسې هیڅ هم نشي کولی. د ښه وضاحت لپاره اجازه راکړئ یوه پوښتنه وکړم. هغه دا چې مخکې له ابلیس په شیطان څه وشول؟ مطلب ابلیس یوازینی لومړی شیطان دی. مخکې له دې بل شیطان نه و موجود. نو ابلیس ته چا وویل چې د الله تعالی نافرمانی دې وکړي؟ جواب یې ساده دی. له هغه مخکې شیطان نه و مګر دا د ابلیس نفس و چې هغه یې مجبوره کړ تر څو د الله تعالی نافرمانی وکړي. نو فرض کوي که شیطان نه وای بیا هم مونږ نفس لرو چې له عمله یې کیدای شي ګناه وکړو ځکه دا نړۍ د انسان او جنیاتو لپاره یوه ازموینه ده. ابلیس هم په دې ازموینه کې شامل دی ځکه هغه هم پیری دی او نفس لري. نو الله تعالی هغه شیطان نه دی پیدا کړی بلکې هغه خپله ټاکلی چې شیطان شي. نه یوازې ابلیس بلکې ټول شیطانان د الله نه په نافرمانۍ سره ټاکي چې شیطانان اوسي. وروسته څه وشوه؟ الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل چې له جنت خوند واخله، اما هلته یوه ونه ده چې نه باید هغې ته ورنږدې شي، البته چې په پاتې کیسې پوهیږئ. ځکه شیطان د هغه او بیبي هوا خواته راغی او هغوی ته یې وسوسه وکړه چې له امله یې هغوی له اسمانه راښکته کړی شوه. الله تعالی پوهیده چې هغوی به له دې ونې غنم وخوري ځکه خو یې هلته ساتلی و. ټول دلایل د دې کیسې دا و چې تاسو د اسلام په ښکلا پوه شئ، همدا چې دا ژوند پرته له ازموینې بل څه نه دی. دا ښکاره ده چې ابلیس د ټولو شیطانانو لومړی شیطان و، نو هغه د شیطانانو رهبر دی او ټول شیطانان د ازموینې یوه وسیله بلل کیږي. سره له دې خپله دوی هم په دې ازموینه کې شامل دي.